دا غلاګانې د حسیب قوي مرکز یعنې تلیفونونو نه شروع شو. طبعا ادعای د خلکو غلط نه دي، صحیح یو تاجر ته ګواښ ورکولو، د ګواښ په حساب نشو ترور بیا کولو، که د ترور په حساب نشو عین تر فایر مرګه پورې رسېده دا خبره. ما داسې حالات لیدلي دي چې حتی دغه تورسرې زنانه به چې په دې لاره تېرېدلې حتی دوی ته لاسونه اچول کېدل. نو که دلته دوکانداري کوئ ویې کوي او که نه ځئ د دې ځای نه دوکانونه پرېږدئ. درې لاړو حوزو ته چې دغسې ما ته اخطار راکول کېږي او زمونږ د دغه کار تاسو مخې هغه بیرته ورپسې زنګ وهلی دی چې ته او دې پورې تللی وي او تا دا کار کړی دی اوس دې نه پرېږدم. بیا هم حکومت اشرف غنی برادر در مقابل ما در شهر کابل برادر که ما برادر پخت تکونیش میکنه میانه قوای مرکز د کابل په زړه کې هغه سیمه چې د حسیب پنجشیري لخوا په جرم، اختطاف، قتل و قتال او د غلا په مهم مرکز بدله شوې وه. هغه خلک چې دې ته د قهرمان لقب ورکوي، تاسې په ذهن کې څه تېرېږي؟ د چورو د چپاول او د غلطکارۍ او د شراب او د پودر او د نشو او د دې شیانو په حساب شوی دی. ما در شهر کابل 24 ساعت میباشم، شمشیر زدم میزنم تا که زنده باشم هستم میکنم همین کارا را. د دې یادونه کېږي چې دلته خلک هم ویشتل شوي دي. خپلو سترګو مې لیدلي یو ځل نه، خو که د ټي وي هم شمار زیات دی نشم ویلی په هفته کې خامخا داسې یو پېښې سره ما والله قسم از اگه از طفلت اولادت سیاست هیچ چیز دریغ نمیکنه. په دومره نږدې ځای کې ستاسې خبره څنګه نه اورېدل کېدله؟ په دې خلکو زموږ زور نه رسېږي او دا غټ خلک دي او د دوی زور بره سره پورې رسېږي. تو با گرفتن ما اومدی پادر کلانت مرا گرفتن نمیتونه. یعنې تاسې خپله مختار درغلی و؟ ما ته اخطار هم راکول شوی دی، زنګ هم ور شوی دی، ازاده شوی یم ما. موبایل هم ترې اخیستی و دی یې ویشتی و په یو تلیفون په یو تلیفون باندې دی بېچاره به شهید یې کړو. چې تا به ویلې چې ورځ زه لاړم یو شکایت به مې وکړو که نه چې ما سره دغسې یو ظلم کېږي، زما کاریګر ووهل شو، زه غیر ناف ووهل شوم، نو هغې به بېرته درته اختر درکړو چې ته دې ځای ته ولې تلی وي. یعنې د دولت لخوا ملاتړ کېده؟ او دولت په هغه وخت کې رسیدګي نه شوه کولی، خپله دولت په دې شیانو کې اخته و. موږ داسې اورېدلي چې دلته یو مارکېټ ته هم د دوی لخوا وغورځول. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسېږي. کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا سیمه د کابل د دومې ناحیې مربوط د قوای مرکز سیمه ده. د حسیب پنجشیري له نوم سره د قوای مرکز نوم جفت همیشه راغلی دی. نن مو وغوښتل چې په دې سیمه کې د حسیب قوای مرکز په کړنو باندې او د ده په وړاندې چې کوم تورونه موجود وو د هغه د حقیقت د راسپړلو لپاره هم دې سیمې ته راشو. دلته د حسیب قوای مرکز د کړنو په تړاو مختلف واقعات موجود دي. ځینې ضد او نقیض اطلاعات هم تر موږ را رسېدلي. موږ وغوښتل چې راشو همدې سیمې ته او د دې سیمې له کاروباریانو، دوکاندارانو او هغه خلکو سره خبرې اترې ولرو چې کلونه یې دلته کاروبار ترسره کړی او یا هم دلته یې ژوند ترسره کړی دی. کوښښ کوم چې د کړنو په تړاو باندې په مختلفو موضوعاتو باندې له خلکو سره خبرې اترې وکړم تر څو پورې هغه حقیقت ترلاسه کړم چې د جمهوریت پر مهال باندې دلته موجود او د حسیب قوای مرکز لخوا په مختلفو شکلونو باندې دلته کړنې ترسره کېدلې. ځینې شاید د حسیب قوای مرکز په تړاو باندې بل ډول فکر ولري، ځکه هغه څه چې د جمهوریت پر مهال باندې دلته ترسره کېدل هغه یوه توره څیره چې دلته د حسیب قوای مرکز لخوا د امنیت په تړاو باندې موجوده شوی یا هم رامنځته شوی وه هغه بل څه دي. دغه هر څه را اخلو څیړو یې له خلکو سره خبرې اترې پرې کوو تر څو پورې د دې ټولو موضوعاتو حقیقت راوسپړو. ورځو له همدې خلکو سره د همدې کاروباریانو سره خبرې اترې کوو. خپرونه تر پایه را سره وګورئ.
درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. څو ورځې کېږي چې حسیبي قوای مرکز وژل شوی دی او د حسیبي قوای مرکز په تړاو باندې مختلف نظرونه موجود دي. ځینې خلک د خپل ځان لپاره قهرمان بولي او اوس هم د هغه لپاره د ځینو درجو او رتبو ورکولو لپاره قایل دي. خو ځینې خلک چې دلته په کابل کې اوسېږي او د دوی کړنې لیدلې دي د ده لومړني څخه راضي برېښي. موږ وغوښتل چې همدغه دواړه اړخونه په نظر کې ونیسو او هغه سیمې ته راشو چې ده پکې عملا فعالیت درلود. نن زه په قوای مرکز کې یم. دلته د حسیبي قوای مرکز پخواني فعالیتونه ډېر ترسره شوي دي. په مختلفو شکلونو باندې دوی خپل کارونه ترسره کړي دي. د همدې حقیقت لټه وه چې دلته راورسېدلو او ومو غوښتل چې د دې سیمې له اوسېدونکو سره او له کاروباریانو سره خبرې اترې وکړو. انشاءالله په دې ټولو موضوعاتو به د دې سیمې له اوسېدونکو سره خبرې اترې کوم. له ما سره یو ورور د همدې سیمې یو دوکاندار ناست دی چې دوی دغه ټول موضوعات په خپلو سترګو باندې لیدلي دي او دلته عملا پاتې شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مه شئ، ښه یاست؟ که دا راته ووایاست څومره وخت کېږي چې دلته کاروبار کوئ او د جمهوریت پر مهال مو د څه کاروبار کوو؟ طبعا زموږ دلته یو 19 کاله کېږي چې راغلي وو، دلته د کار فعالیت کوو. د جمهوریت مهال هم دلته وو، بس هم فلحال هم دلته ژوند کوو، کار روزګار هم. په جمهوریت کې هم دغه د رخت کار کوو، خیاطي مو دلته درلودله او که څه بل کاروبار مو کوو؟ په جمهوریت کې هم رخت کار وو، خیاطي هم کوله. موږ داسې راپورونه اورېدلي وو چې حسیبي قوای مرکز دلته مختلف شکل فعالیتونه درلودل. یو دا وه چې د زور زیاتي خبره وه، هغه خلک چې په لارو باندې تېرېدل د هغوی څخه پیسې اخیستلې یا په یو شکل باندې د ځینو موضوعاتو له کبله هغه نه نیول شوی. که دا راته ووایاست چې مشخصا دلته په دې بازار کې چې تاسې کاروبار کوو په هغه وخت کې څه ترسره شوي، څه مو لیدلي وو، له تاسې سره خپله څه ترسره شوي؟ طبعا ادعای د خلکو غلط نه دي، صحیح دي. په دې بازار کې یا په دې ځای کې ډېر فعالیت کولو، مردمزاري ډېره زیاته وه، خلکو ته ګواښ، زور. طبعا په هغې وخت کې چې کوم نظام و هغوی دوی ته یا رسیدګي نه شوه کولی یا یې زور نه رسېدو، دی خپله زورواکي و، نو خلک یې ډېر زیات په عذاب کړي دي. څه شی وکړو مشخصا راته ووایه، تاسې داسې قضیه په خپلو سترګو لیدلې ده چې دلته له چا څخه پیسې اخیستې او یا هم د ترور موضوعات هم دلته د دې یادونه کېږي چې دلته خلک هم ویشتل شوي دي د دې له خاطره چې هغوی د ده دغه باجګرۍ ته غاړه نه وایښي. داسې څه مو لیدلي دي چې دلته حسیبي قوای مرکز یا خپله راغلی او یا هم کسان راغلي خلکو ته دا اخطار ورکړی چې تاسې باید ما ته دومره پیسې راکړئ یا کني دغه کار ترسره کوم او یا هم اختطاف ترسره شوی؟ داسې موضوعات تاسې په خپلو سترګو لیدلي دلته او یا له تاسو سره ترسره شوي دي؟ طبعا زه ډېر شاهد یم. هغوی خو یو خپل ټیم لرلو، دا ټیم په ذریعه باندې یو دوکاندار یو تاجر ته ګواښ ورکولو، که د ګواښ په حساب نه شو ترور به یې کولو، که د ترور په حساب نه شو عین تر فایر مرګه پورې رسېده دا خبره. دلته په خپلو سترګو کتلي؟ طبعا د دې خبرې زه شاهد یم، په خپلو سترګو مې لیدلي، یو ځل نه. که د ټي وي شمار یې زیات دی، نه شم ویلی په هفته کې خامخا داسې یو پېښې سره موږ مخامخ کېدلو د دې موضوع په حساب. تاسې نه خپله د پیسو غوښتنه شوې ده، تاسې ته زنګ وهل شوی دی، تاسې ته دغه اخطار درکول شوی دی؟ ما ته اخطار هم راکول شوی دی، زنګ هم وهل شوی دی، عذابه شوی یم، تر ډېر وخته پورې په عذاب شوی یم. پیسې تاسې بیا ورکړلې، باج هم ورکړ او که نه د باج اخیستو نه هم انکار وکړ او یا دا چې له دې ځای څخه لاړلې؟ د باج ورکولو په حساب زه موافق نه وم، ځکه دا یو داسې ټولنه کې موږ ژوند کوو چې په افغانستان کې یو څه شی تعمیل شو، هغه په تا باندې تر عمره پورې به پاتې کېدو، نو زه مجبوره شوم څه وخت دپاره یې دې ځای نه لاړم. یعنې دا دوکانونه بند وو ستاسې؟ دا دوکانونه بند وو، یا هم د شاګرد ته وسپارلو یا ترې موږ خپله لاړو، مطلب موجودیت هم حضور هم خپله په دوکانونو کې نه کول. داسې ویل کېږي چې دلته په قوای مرکز کې او بهرستان کې ډېری دوکانونه په دې خاطر بند شوي وو چې ده به وخت ناوخت تهدید کو او ویل کېدل دا چې شاید ځینې کسان وژل شوي هم وي، په نښه شوي هم وي، یا د پیسو د کمبود له خاطره او یا د دوی له ویرې له خاطره ډېری دوکانونه بند وو. ستاسې دوکانونه او نور دوکانونه چې شاوخوا
دلته موجود دي دا تر څه وخته پورې بند و دولت هم په هغه وخت کې وړاندیز ونه کړ یا هغوی نه هم غوښتنه ونه کړه عریضه هم ونه کړله چې دغه ستونزو سره موږ مخامخ کاروباریان دلته کار نشي کولی دوکانونه خو بند شوي دي یا د چا د ورځ دریو دپاره یا د هفتې دپاره ګواښ هم چون شوی دی خلک هم ډېر په عذاب شوي دي او دولت په هغه وخت کې رسیدګي نه شوه کولی چون خپله دولت په دې شیانو کې اخته و یعنې د دولت لخوا ملاتړ کېده امکان لري ځکه چې یو دولت په دې قایل دی چې مثال د ولس او د خلکو دفاع وکړي چون چې هغې نه شو کولی خو امکان لري چې دې شي کې لاس لرلو دا سیمه تقریبا چې ارګ ته هم ډېره نږدې ده داسې نشو ویلی چې یو لرې پرته سیمه دي یا د کابل جنوبي برخه دي یا د هم شمالي برخه مرکزي برخه ده په دومره نږدې ځای کې ستاسې خبره څنګه نه اورېدل کېدله چون طبعا دغه وخت دولت بې کفایته نشو کولی نو دغه هر څه د هر شخص چې دغه واقع پې شوی ده یا ازار شوی دی خپل وړاندیز به یې دولت ته کړی کوم رسیدګي نه ده شوې د ځانګړو قطاعاتو خبره هم یادېږي په جمهوریت مهال کې وغوښتل چې دلته راشي او د حسیب قوه مرکز په ضد باندې عملیات ترسره کړي تاسې دې موضوعاتو نه خبر وئ او که نه ځانګړې قطعه خو تلې وه چون دلته عملیات نه وه خو د دې ځای نه وتی و په نورو ولایتونو کې په عملیات طبعا کړی یعنې چې خبر شوی له دې ځای نه ورتللی و ستاسې په نظر باندې په اوس وخت کې چې دی وژل شوی دی دلته د سیمې خلک په راحته شوي دي کوم زره که نه د امارت راتلو سره دا خلک یو څه ډاډمن شو د کاروبار لپاره طبعا یو خو د دولت د راتلو سره څه تغییرات راغلي خلک ډېر ارامه شوي دي اسوده شوي دي او دغه هم یو خوشبختانه زه به دا ویم چې یو ښه زیری دی د عوامو دپاره ځکه د معاشرې یو شر نه خلاصېدل چې دی دا به معاشره په استقبال باندې والي او خوشحاله شي ځکه دی په دغه شر کې زیاتره وطنوال زموږ مبتلا وو تاجرو دوکاندارو یو عادي کس هم که درته ووایم چې یو امامي چې دی د دې د شر نه خلاص شو نو دا باید ټول ولس په دې خوشحاله شي ځینې خلک دلته د قهرمان لقب ورکوي تاسې په دې اړه باندې نظر څه دی ځکه تاسې عملا دلته ځورېدلي یاستئ دغه وضعیت مو د دوی کتلی دی هغه خلک چې دوی ته د قهرمان لقب ورکوي تاسې په ذهن کې څه تېرېږي خیر دا موضوع خو زه به په دې کې څه ویم خو زه یم چې دې طرفداري به د به قهرمان لقب ورکوي یعنې هغه شرپسنده خلک چې د ده په کردار باندې تلي یا کوي هغه ورته د قهرمان لقب ورکوي قهرمان یو ځان ته رتبه ده او یو شخصیت دی یو په هر نګاه نه باید هغه جوړي د بیکګراونډ نه نیولې تر دې راتګه پورې د هغه د زندګۍ د هر څه باندې هغه خلک آګاه وي او که کس ورته قهرمان ووایي نو موږ هم خوشحالېږو خو د دې بیکګراونډ خو د غلا نه شروع شوی دی او د چور او د چپاول او د غلطکارۍ او د شراب او د پوډر او د نشو او د دې شیانو په حساب شوی دی نو یا خلکو ته به قهرمان چې هغوی په دې شیانو کې مبتلا دي بلکل قهرمان موږ هغه چا ته ویلی شو چې هغوی د اخلاقي نظر د ټولنې خدمت کړی د چا په درد باندې خوړلی خپله هم په دغه موضوعاتو کې اخته او د یو چا د ښه راتلونکي لپاره یې ګام اخیستی او د ځان لپاره یې الګو وګرځي هغه لپاره شامل ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ الله مو عزتمن خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې انځورونه ګورئ بیا هم در سره یم کوښښ کوم چې د ده د سیمې له نورو کاروباریانو سره هم خبرې اترې درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم د حسیب قوه مرکز په تړاو مو مختلفې کیسې او روایتونه واورېدل موږ قوه مرکز ته هم تللي وو اوس دغه ده چې بهارستان ته راغلو
ومو غوښتل چې د دې سیمې له کاروباریانو سره د دوی د کړنو د پیل او د هغه د اوج ته رسېدلو په تړاو باندې د دوی سره خبرې اترې وکړو چې دوی کومې کړنې ترسره کړې وې. وروسته له هغه چې دوی کوچنی پیل وکړو ستر شو، په کوچنیوالي کې دوی څه ترسره کړي وو چې د دغه دا کړنې کوچنۍ وي او محدوده وي. کله چې دوی ستر شوي دي او کوم کارونه یې ترسره کړي. له ما سره چې څوک ناست دی نو د همدې سیمې کاروباري دی، دلته دوکان لري او خپل کاروبار له ډېرو کلونو راهیسې دلته په همدې سیمه کې ترسره کوي. له دوی سره د همدې موضوع په تړاو باندې خبرې اترې. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ستړي صحت مو ښه ده؟ که دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي چې کاروبار کوئ، څه کاروبار کوئ دلته په دې ځای کې؟ زه خپله خیاطي کوم او راخ کاروبار هم کوم دلته بارستان کې، او تقریبا داسې یو 22 کاله کېږي چې هم دلته ژوند کوو په دې بارستان کې هم دلته. یعنې 21 کاله ډېر عمر دی. ډېر عمر دی موږ دلته د دې سیمې له خلکو سره به اشنا یاستئ. وخت چې ما موضوع یاده کړه حسیب قوای مرکز، د دوی له کړنو سره به هم اشنا یاست. که دا راته ووایئ چې حسیب قوای مرکز تاسې به د دوی قصې اورېدلي شئ، تاسې لیدلی هم وي د جمهوریت پر مهال باندې دلته د دوی شروع څه رقم ته وه، د کوم ځای نه شروع کړل او څنګه دونه غټ شو؟ دا خو داسې دی چې موږ مختلفې قصې خپله هم اورېدلي دي او لیدلي مو هم دي داسې بعضې کارونه چې په دغه تېره دوره کې مثال داسې کارونه کېدل چې دلته به دا وړې وړې غلاګانې او دغه شروع کېدلې چې په یو نوم او په بل نوم به ځورېدلو. نو مثال دا د موبایلونو غلاګانو نه به شروع وي، درې هلکانو نه به زموږ د خیاطانو نه به یې موبایلونه اخیستل. په یو کیسه کې به چېرته تیاره کې ګیر کړه بېچارهګان 2-3 کسان به چاپېره شو چې موږ د امنیت کسان یو او د امنیت په نوم باندې الان کې دا واړه واړه غلو، خو د دې مخنیوی نه کېدلو ځکه چې چا غږ نه اورېدلو. دلته د خیاطانو څو ورته د اوزو ته موږ لاړو، زموږ به چا غږ نه اورېدلو. بیا قلار دغسې نومونه پکې پیدا شو لکه حسیب قوای مرکز. دغه غلاګانې په رڼا ورځ کېدلې او که نه دا به په رڼا ورځ به هم کېدلې، خو لکه داسې هلکان به چې ګوښه شو یا به مثال د کارګرخانې لږ شاته وي، په دې شاته کوڅو باندې به راتاوېدل. نو په دغه وخت کې به دوی به چې چېرته ګیر کړه چې دا پاکستاني په نوم باندې یا د یو په نوم بل نوم باندې به یې ګیر کړو، نو هلکانو نه به یې موبایلونه اخیسته کې جب کې به یو 500 روپۍ وي یا 1000 روپۍ وي دا کارګرو سره دا به یې ترې اخیستلې. خو دا وړې وړې غلاګانې ډېرې زیاتې مشهورې وي، حتی خلک یې شتل پې په تلیفونونو باندې. په تلیفونونو باندې دلته زموږ دوکاندار دی چې هغه د تار او تکمو دوکان لري، دې زوی بیچاره د ماسختن او دغه کور ته تلو، دغه باغ بالا خواته دلته کورونه په دغه ځای کې دا بیچاره د موبایل په ترې اخیستلو او هغه موبایل نه ورکولو چې زه یو موبایل لرم او دا 1000 روپۍ راسره دي دا والی، خو دا موبایل رانه راوړل. حتی هغه 1000 روپۍ هم ترې اخیستې وې او موبایل هم ترې اخیستی و، دی یې ویشتی و په یو تلیفون باندې. دی بیچاره به شهید کړو. دا غلاګانې د حسیب قوای مرکز یعنې تلیفونونو نه شروع شو؟ بلکل دا دغه شیانو نه شروع شوي. بیا دوی دونه روحیه پیدا کړل او غټ شو چې بیا د دوکاندارانو ته به یې ورته زنګونه وهل، لمبر به د دوکاندار واغستلو، باج به یې ترې اخیستلو د $100 او $2000 او $10,000 پورې. دلته زموږ څنګ کې همسایګان دي چې موږ خو په هغه ساعت باندې نو، خو چې خبر شو چې ویلې دغسې قصه وشوله او چې لاړو پوښتنه مو کړه نو وینې پرتې وې په هغه ټایم باندې. زموږ یو دوکاندار یې ویشتی و په خپه باندې چې دې نه $10,000 تقاضا کړې وه، $10,000 تقاضا یې کړې وه چې $10,000 راکړه، نو خیر دې نشته ولمه دي. بیا هغه بیچاره ورته چې موږ خو په دې خیاطۍ کې دونه نه ګټو، دونه پیسې چېرته موږ پیدا کولی شو چې تاله یې درکړو، او ته څوک یې؟ بس زه دغه کس یم، یا به مثال ورته نوم واغوستلو چې بس پیسې نوم څه کوې خو بس پیسې برابرې کړه، ګینم خیر دې نشته. نو چې بیا کله رالو نو دغه کس حسیب قوای مرکز په نوم باندې دغه کس بیا چا لیدلی و چې همدغه راغی او دا کس یې وویشتلو لاړه وتښتېدل. نو تر دغه ځای پورې حتی که زه درته ووایم چې زما خپله یو مشتري و په دغه قوای مرکز کې دوکان لرلو، دغه د شامپوګانو او دا د یو شی بل شي به دغه دوکان یې لرلو. شامپوګانې راوړلې، دا شامپوګانې او دا خارجي شیان به دغه بوش بازار په نوم باندې مشهور، دغه قوای مرکز کې یو ځای دی د بوش بازار په نوم باندې مشهور. اوس د مجاهدینو بازار په نوم دی؟ اوس د مجاهدینو په نوم باندې دی، داسې اوس هم شته دی. او ښه شیان به دغه امریکایي شیان به یا به دغه خلکو راوړل دلته به یې خرڅول. نو زه دغه مشتري مې یو څه وخت رانغی، چې رانغی نو دغه یو 2-3 میاشتې بعد د دې یو بل ملګری راغی زما دوکان ته. نو ما ورته ویلې چې
هغه دی څنګه چلې دا پلانکې نه ښکارېږي. نو هغه راته ویلې چې ولې ته خبر نه یې؟ ما ویلې چې ولې خدای دې خیر کړي. وایي دا خو ولا دغسې د سیمې خو مرکز د کسانو د خوا نه او د اخطار ورکړو او د وویشتلو او شهادت باندې ورسولو. هلته زما چې معلومات وکړو د هغه د 13 روپو موضوع وه، 13 روپۍ یا د 50 روپو موضوع وه چې دغه پیسې هغه ورته چې دغه مې په دغې راوړې خیر دی دغه راته راکړئ نورې مه راکوئ ګټه. ویل دغه هم نه درکوو په زور یې درنه وړو او دغسې هغه یې په شهادت رسولی 20 روپۍ باندې هم حسیب قوای مرکز دلته درې غلاګانې دغه ځای نه شروع شوي وي. یعنې ته خپله سوچ وکړه چې موږ مثال داسې ډېرې قضیې دلته واورېدلې. حتی زما بل یو ملګری و هغه راته وویلې چې ولا دغسې ما له اخطار راکړی دی که ته ما ته پیسې رانه کړي نو زه به دې کور دې راته معلوم دی او زوی دې په کوم مکتب کې دی زه یې درنه اغوا کوم اختطاف کوم یې درنه. نو هغه بېچاره ډېر سخت ویرېدلو. راغې موږ سره یې مشوره وکړه چې دغسې دغه لمبر نه زنګ راته راځي. هغه چې موږ واورېدو دا غږ داسې ناشنا و خو دغه حسیبي قوې مرکز که د پنجشیر دی خو دا غږ د پنجشیریانو لږ داسې یو خپل لهجه یې د دوی بېله بدله ده. خیر نو موږ ورته ویل زه خدای د خیر کړي مه ورخطا کېږه خو دا ډېر یېرېدلی و. نو موږ ورته چې خیر دی خدای د خیر کړي که بیا زنګ ووهلو بیا وایي نه ما ته یې دغه راکړی دی اخطار چې زه دې ولم او بیا ته پیسې به راوځي. زه وایي دونه پیسې د کومه کړم زه خو غریب سړی یم او نوی دوکاندار یم. بیا خدای شته هغه په نیمه شپه باندې کور د هغه خپل ځای نه دغه ویل کور دې هم راته معلوم دی او زوی درنه اختطاف کوم یا ولم یا تا ولم. بیا هغه د هغه کور د خپل ځای نه دغه برکي سره دلته اوسېدل. هغې ځای نه خپل کور اوچت کو یو بل ځای ته انتقال کو. د شپې بېچاره په تکلیف یې کو. بیا څه کسان پیدا شو نه پوهېږم چې هغه د دې وزر د خاطره به لاړه یا به دغه وکړو چې یاره خیر دی دا کسان غریب دي وس نه لري یا به هغه ورته ویلو چې زه صحیح د نور سره کار نه لرم. بعد هغې بیا یو ورځ خپله ما ته شخصا ما ته زنګ راغی هم د دې شخص مرکز د ده نه ما ته زنګ راغی. ما ډوډۍ خوړله او خدای شته دا غږ مې چې واورېدلو زه پوه شوم چې دا د دې سړي غږ دی. نو ما خپله دا لهجه م ورته لږ داسې د دوی په اندازه بدله کړله چې یعنې زه یو دوکاندار نه یم او چا ته دې تلیفون کړی او چا سره دې کار دی. ما لهجه ورته لږه بدله کړه. نو ته په دې باندې غلط شو چې یاره ما د دوکاندار ته زنګ نه دی وهلی او کیدای شي چا ته بل چا ته مې زنګ وهلی. نو تلیفون یې قطع کړو. تلیفون یې قطع کړو. بیا ما چې دې کس ته وویلې چې ته دا میسج دې راواله هغه سره د ده غږ و. د ده غږ او زما د تلیفون غږ دواړه یو شی و چې بیا هغه تلیفون ما نه ورک شو یا غلو رانه ووهلو که نه خو دلته خو دا مسلې ډېرې وي چې که موټر کې هم کښېني غله شته دی جب د دې موبایل اخلي. یعنې تاسو خپله اختار درغلی و یو ما ته یعنې دغه اختار و خو ما چې زه پوه شوم چې دا غږ لږ داسې شناخته غوندې غږ دی او دا د دې سړي غږ دی. نو ما ته زما دوی کې دلته داسې یو کار و وروره چې دلته به دوی کسان راتله دا خیاطانو کې بعضې کسان داسې وو چې دوی سره به دوی ته به یې کار کوو. دې خیاطانو به دوی ته دا لمبر د دې تلیفون ورکولو چې دغه لمبر دی او دې دوکاندار ته زنګ ووهه دا لایري او شی. نو بیا به یې هغه ته دې زنګونه وهل او هغې ته به یې اختارونه ورکول. یعنې دا داسې ډېرې قصې داسې شته دی. دا دلته په دې بهارستان کې یوازې کېدل قوای مرکز کې کېدل دغه بهارستان نه د نورو ځایانو کې موږ ته خلکو دغه راکړي چې یاره دې خواته دغه کوټ سنګي خواته بلاکونو والا یا دوکاندارانو حتی هغوی ویل چې موږ دې تنګ یو. اخواته هم دا خبرې روانې وي چې یاره د دغې کس ته یعنې دا قصه هلته هم غځېدلې دا قصه خو غځېدلې وي. دا ډېر ساحو پورې د دوی خپل باج اخیستلو یعنې خپله زورواکي خلکو ته ښودله. موږ داسې اورېدلي وو چې یو وخت دلته د همدې مشکلاتو له امله دا دوکانونه هم په دې بهارستان کې او په قوای مرکز کې بند شوي. هغه موضوع تر کومه پورې رښتیا تاسې لیدلي دي په خپلو سترګو باندې؟ ولا موږ خپله ځاني بعضې داسې وخت راغلی چې پوه شوي چې یاره مثال دغه تنګول کوي حتی ډېرو دوکانونه به بند کړه. یو ورځ یا روی ورځ حتی تلیفونونه به یې خپل بند کړه. بېچارهګانو به د کور نه به نه راوتل. اخطار به یې ورته ورکړی او چې ورځ نه دی پرېږدم. بېچارهګان به د خپل کوره نه راوتل چې یاره زه څه وکړم چې اوس لاړ شم که نه. یارېدل به یا به مثال په خپل ځان به نه یارېدل خپل اولادونو د خاطره خپل هغې د خاطره چې د دې یو سرفرست دی او مثال دغه دی چې دا هم د منځه لاړ شي هغه په مثال دغونه پیسو په سر باندې. نو دغه خبرې ډېرې روانې وي یعنې ډېر زیات خلک تنګ شوي دي. موږ داسې اورېدلي چې دلته یو مارکېټ ته هم د دوی لخوا وغورځول شوی. دا خبره تر کوم ځای پورې رښتیا دی؟ بم باندې الوزول شوی یو مارکېټ تر اوسه پورې موږ چې راتللو دغلته په دې مارکېټ کې دغه د شیشو د ماتېدو افغاني نښې لا هم پاتې وي.
دا خبره تر کومه پورې رښتیا تاسې دلته موجود وئ، تاسې به دا هر څه لیدلي؟ زه خو زما کور په دې یکتوت سیمه کې و په هغه وخت کې، خو زه خپله چې رالم په همدغه مارکیټ کې موږ کار کولو، خو چې سهار رالم نو مارکیټ کې اور لګېدلی و، ډېر خلک پکې جوبل شوي مو، ځانونه یې خطا کړي وو، مارکیټ کې ډېر زیات اور لګېدلی و د شپې خوا نه. بیا لکه چې اطفایې را رسېدلی وي خو موږ خبر نه وو، موږ ته چا تلیفون نه و کړی، خو داسې دقیق معلومات راته نه و چې دا مثال د دې خلکو د خوا نه شوی دی که نه، خو کار شوی و، خلکو یو نیم خبرې کولې چې یاره داسې څه حادثه شوې وه، خو داسې دقیق ما ته خپله رښتیا خبرې معلوم نه و د دې د خاطره شوي. تقریبا 21 کاله مو دلته تېر کړي دي، تاسې په مختلفو موضوعاتو سره مخ شوي یاستئ. د غیر اخلاقي موضوعاتو خبره هم یادېږي چې دوی پورې تړلې وه، ځینې ویډیوګانې هم تاسې به کتلي په خواله رسنیو کې، په فیسبوک کې، په ایکس کې، په نورو پلاټفارمونو کې تاسې به کتلي ده. دغه غیر اخلاقي موضوع تاسې کومه نمونه لیدلې ده یا هم له چا نه مو اورېدلي دي چې دلته دغه کارونه هم ترسره کېدل یا ناموسي موضوعات چې ورته ډېر په عامه اصطلاح وایو؟ ولا چې رښتیا خبره وروره، زه خو مثال دا 21 کاله مې همدلته وکړه، ما داسې حالات لیدلي دي چې حتی دغه تورسرې زنانه به چې په دې لاره تېرېدلې حتی دوی ته لاسونه اچول کېدل. دا ستاسو د خپلو سترګو لیدلی؟ هو دلته موږ مثال داسې اورېدلي چې داسې دوکاندارانو هم خپل لیدلي وو که نه، چې یاره دلته داسې قضیه وشوه، مثال داسې لنډاغران به ګرځېدل، وفر به ګرځېدل چې پردۍ تورسرو ته به داسې یو خبرې به یې کولې چې هغه به غیر اخلاقي خبرې وي. نو دا خبرې چې شک نشته، دا ډېرې داسې خبرې چې تېرې شوي دي، موږ لیدلي دي په خپلو سترګو، داسې کارونه ډېر کېدل، یعنې ډېر د انسانیت نه بار خبرې وي، انسانیت نه بار وي. چا مخه نه شوه نیولی؟ نه چا مخه نه شوه نیولی. که مثال موږ به د حوزو ته ورغلو، بعضې دوکانداران به حوزو ته ورغلو چې یاره دغسې موږ بعضه ویل کېږو، ځورول کېږو د بعضې خلکو د وجې نه، نو موږ ته به یې ویلې چې وروره په دې خلکو زموږ زور نه رسېږي او دا غټ خلک دي او د دوی زور بره سره پورې رسېږي او موږ نشو کولی چې د دوی مخه ونیسو. نو که دلته دوکانداري کوئ ویې کوئ او که نه یې ځئ د دې ځای نه دوکانونه پرېږدئ. حتی موږ ته د حوزو خوا نه به داسې وویل شو. زه یو موضوع ته ما بل فکر شو چې دا هم چې کله موږ راتللو دلته دغه دوکاندارانو سره چې غږېدلو، دلته د سیمې اوسېدونکي وو، د هغوی له خولې مو واورېدل چې کله به یو څوک لاړه او حوزو ته به یې ریزه وړاندې کړله یا به یې غوښتنه دا وکړه چې دلته د ستونزو مشکلاتو نه موږ خلاص شو، هغوی به هم د حوزې له خوا نه داسې کسان هلته موجود وو چې هغوی به ده ته راپور ورکړو چې دغه سړی راغلی ستا په خلاف باندې شکایت کړی دی. بلکل همداسې وه. یعنې زموږ خپله دغه دوکاندار چې مثال دا اخطار ورکول شو، دی لاړو حوزو ته چې دغسې ما ته اخطار راکول کېږي او زموږ د دغه کار تاسو مخ هغه بېرته ورپسې زنګ وهلی دی چې ته او دې پورې تللی وي او تا دا کار کړی دی، اوس دې نه پرېږدم. د حوزې خوا نه به بېرته دوی ته اطلاع راتله، یعنې دا خو ما درته وویلې چې د دوی به لاسونه یې سره یې ورکړي وو یو بل سره، نو نه دې غل پېژندلی شو، نه دې د دولت کس دې پېژندلی شو. نو تا به وویلې چې دا اوس څه شی کېږي، چې تا به ویلې چې وروره زه لاړم شکایت به مې وکړو که نه، چې ما سره دغسې یو ظلم کېږي، زما کاریګر ووهل شو، زه غیر ناف ووهل شوم، نو هغې به بېرته درته اخطار درکړو چې ته دې ځای ته ولې تللی وي، اوس خو دې بیا زه نه پرېږدم. نو یعنې تر دې اندازې پورې او دا غږ به دې نشو جګولی. اوس څومره تغییر راغلی دی امارت له الحمدلله الحمدلله اوس ډېر تغیرات راغلي. اوس مثال موږ دوکانداران یو، موږ ته خو اندازه لګېږي، ډېر نظام ښه نظام دی، الله دې وساتي او شکر الحمدلله موږ دوکانداران خوشحاله یو، موږ دوکانداري کوو که شپه یي که ورځ موږ ته کوم مشکل نشته دی، ډېر خوشحاله یو. ډېره زیاته خوشحاله اوسئ، الله مو آباد لره. خدای تعالی دې وکړي چې همدغه ډول زمونږ هغه ورونه چې دلته کاروبار کوي، دوکانداران دي او یا هم کوچني کوچني کاروبارونه لري یا هم ستر کاروبارونه لري، خدای دې وکړي چې په ارامه باندې خپل کاروبار وکړي، حلاله روزي د هېواد په داخل کې په امن کې. او ډېره مننه تاسو نه چې موږ ته وخت راکړو، بس موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ټولو دغه ځوانانو ته او د هغې ته دا یو وینا ده چې دوی خپل کاروبارونه خپل تعلیمونه وکړي چې چاته ضرر باید ونه رسي. یو مسلمان باید ضرر نشي، یو انسان ضرر نشي، مسلماني خو په خپل ځای پرېږدي. او ډېر خوشحاله شو. الله مو آباد لره. درنو لیدونکو، تاسې د حاجي صاحب خبرې واورېدلې په دې هیله چې هغه څه چې موږ غوښتل هغه حقیقت شي، په تېر کې دلته موجود و، هغه مو راسپړلی وي او ستاسې قناعت پرې باندې حاصل شوی وي. زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پاتې رسېږي، تر بلې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.